السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د کرکټ په نړۍ کې یو بل مشهوره لیګ پیلیږي. سعودي عربستان د IPL د مالکانو په ملاتړ د نړۍ تر ټولو ګران بیه لیګ جوړوي. سعودي عربستان د نړۍ تر ټولو ګران بیه شلوریزه لیګ لپاره پلان چمتو کړی دی. د استرالیا د رسنیو د راپور له مخې د سعودي عرب حکومت تر ټولو ګران بیه لیګ لپاره د هند پریمیر لیګ یا IPL له مالکانو سره خبرې کړې دي. په دې لړ کې استرالیایي رسنۍ وایي چې سعودي چارواکو تر ټولو ګران بیه شلوریزه کرکټ لیګ جوړول خپل راتلونکې پروژه اعلان کړې ده. د استرالیا د رسنیو په وینا هندي لوبغاړي چې د خپل بورډ لخوا په نورو لیګونو کې له ګډون څخه منع شوي دي، احتمال لري چې د سعودي عربستان چارواکو لخوا له وړاندیز وروسته خپل مقررات نرم کړي او په دغه لیګ کې ګډون وکړي. د راپورونو له مخې په سعودي عربستان کې د لیګ پیلولو په اړه یو کال وړاندې خبرې پیل شوې وې چې د ICC مشر ګریګ بارکلي په یوه مرکه کې د سعودي له لوري په دې برخه کې د پانګونې لیوالتیا هم تایید کړې ده. د استرالیا رسنۍ د راپور له مخې سعودي چارواکي هیله مند دي چې سعودي عرب به د کرکټ د نړۍ راتلونکی تمځای وي. بلخوا هند کرکټ بورډ ویلي دی چې موږ به خپل غوره لوبغاړو ته اجازه ورنه کړو چې د سعودي لیګ ولوبوي. د هند کرکټ بورډ یوه چارواکي ویلي دی چې غوره او سینیر لوبغاړو ته به اجازه ورنه کړل شي چې د سعودي عربستان تر ټولو ګران بیه لیګ ولوبوي او په دغه لیګ کې ګډون وکړي. بلخوا هند کرکټ بورډ ویلي دی چې موږ به خپل غوره لوبغاړو ته اجازه ورنه کړو چې د سعودي لیګ ولوبوي. د هند کرکټ بورډ یوه چارواکي ویلي دی چې غوره او سینیر لوبغاړو ته به اجازه ورنه کړل شي چې د سعودي عربستان تر ټولو ګران بیه لیګ ولوبوي او په دغه لیګ کې ګډون وکړي. هند کرکټ بورډ وايي موږ خپلو هندي لوبغاړو ته اجازه نه ورکوو چې په نورو کورنۍ سیالیو یا لیګونو کې برخه واخلي، ځکه چې دا به د IPL د برانډ ارزښت کم کړي. د هند کرکټ بورډ یوه چارواکي ویلي دی چې هیڅ اوسنی هندی لوبغاړی به په هیڅ بهرني لیګ کې برخه وانخلي، خو فرنچایز کولی سي په هر بهرني لیګ کې برخه واخلي. دا یې خپله پریکړه ده، موږ پکې کار نه لرو.